که هر سودی ګلاب ته رسیدل ممکنه نه ده هوای د وجود خوشبو راوړي ګنهګارېږم او دا تنده به خړو به کړو د یو بل په لیدو دا تنده به خړو به کړو د یو بل په لیدو راوګوره په خدای چې سمدستي ګنهګارېږم لایق وي د نفرت زه محبت سړي له ورکم زه کله کله دومره اهمیت سړي له ورکم زما مکان ته څوک هم چې راځي زما لیدوله د خپلې زندګۍ نه مصیبت سړي له ورکم ملګرو ډېر زیات سلامونه نیکې هیلې او احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د زلمو لیکوالانو سره کینو د هغې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو مرکې کوو هغه دغه ملګري تاسو سره معرفي کوو په دې نن خپرونه کې موږ سره یو داسې شخصیت ناست دی چې تاسو ټول به پیژنئ پخپله هم د لیکوالانو ادیبانو سره کینی تاسو ته ښودلي او دغه سلسله لا اوسه پورې هم دی دوامداره ساتي د پېښور د سیمې ښاغلی صالح نادان صاحب را سره ناستې کوي دغه زموږ ړومبی ناستې دی او داسې خو زموږ ملګری دی ډېر کېناستلي خو دغه د شعر ادب حوالې سره خپرونه هم ترې نه وه کړې نو نن موقع ده نو په دې خپله خپرونه کې نادان صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی ویم مینه او احترامات ډېره زیاته مننه غازي صاحب خوشحاله اوسئ چې په دغه خپل کومه پاڼه ده په دې کې موږ له موقع راکړه او ستاسو دغه کار او زیار د ابتدا نه ګورم زمونږ په مخ کې ابتدا شوې ده مطلب چې هغه وخت نه تاسو څومره مزل کړی څومره سفر کړی دی نو زه په خپل ځاني د دې نه ډېر زیات مطمئن یم او الله دې نور هم تواندر کړي چې دغه سفر چې کوم دی مخ په وړاندې بوځي ډېره مننه نادان صاحب د خپلې شاعرۍ ابتدایي آغاز کله کړی او دغه شاعري تر څو حده پورې تللې ده څومره شاعري هم کړې ده او کتاب وغیره ستاسو شته که نه شاعرۍ آغاز خو چې کوم دی د ادب سره خو د ماشومتوب نه مې علاقه ساتل هغه لږ ډېر هغه صلاحیت و خو خپل هغه شعر چې مې لیکلی دی هغه مې په کال 2015 کې لیکلی دی او څنګه چې تاسو د شاعرۍ خبر وکړه مطلب هغه دغه مرکه مې ستاسو هغه کتله د ابرار غر صاحب هغه چې څومره زه مخکې ځم نو شاته چې کومې غزلې دي هغه زه ختمومه نو زما هم دغه مسله ده څومره چې زده کړې کومه څومره چې ریاضت کېږي پوهه حاصلېږي استادانو سره ناسته کېږي نو د هغې د وجې چې څومره مخکې ځم نو شاتني غزلې ختمومه نو تر دې د ملا کتاب ته اراده نشته دی صحیح ده ډېره مننه کومه ادبي کاروانونه دي چې د هغې سره ستاسو ناستې کېږي د نه علاوه دا هم پکې زیاته کوي چې داسې یو شخصیت چې هغه ستاسو لارښود وي استاد وي تاسو یې منئ چې یاره ده راته بالکل پوه کړی یم نو دغه حوالې سره له خپل نظر راکړئ د دواړو پوښتنو به یو شان جواب درکړم داسې نشم ویلی چې یاره دغه ټولنې چې څومره ټولنې دي دغه ټولې زما خپلې ټولنې دي یا ادبي تنظیمونه ما چېرته اوسه پورې کومې ټولنه کې اعلان نه دی کړی مثلا که نه ځکه چې که یو ټولنه کې زه اعلان وکړم چې یاره زه دې پکې صدر یم یا سیکرټري یم یا بل نو بیا دا نورو ټولنو والا مطلب مختلف اختلافات پیدا کېږي نو په دې وجه چې ما سره موقع میلاویږي هرې ټولنې ته ورځم هره ټولنه زما خپله ټولنه ده ځکه ټولې ټولنې چې کوم دی د پښتو ژبې خدمت کوي او د پښتو ژبه دا زموږ په شریکه ژبه ده او دې ترڅنګ کوم شخصیتونه خبره وکړه بلها داسې شخصیتونه دي چې ما ترې نه زده کړه کړې ده داسې یو نوم اخیستل به راته نامناسبه ښکاره شي صحیح ده نادان صاحب خبرونه بس راتېر به او خلک خو تا ته ښه پته دی چې خبرونه لږ داسې زړه موړي دي نو زه یم چې کلامونه واورو ډېره زیاته مننه به او تازه کلامونه واورو ځکه چې ډېر خلکو تل لوستې مې کتلې مې نو موږ ته به څه نوي وي سمه ده 2 نوي شعرونه دي چې ما سره کښېنه 2 خبرې وکړه ما سره کښېنه 2 خبرې وکړه په زړه مې درد دی هله مرمه درنه او تا ته به ټوکې ټوکې ښکاري که نه تا ته به ټوکې ټوکې ښکاري که نه قسم په خدای چې بس دی زما درنه یا دغه نور څه شعرونه دي چې زه او ساده یم خو غږ مه کوه زه او ساده یم خو غږ مه کوه او فرښته یم خو غږ مه کوه زه او ساده یم خو غږ مه کوه او فرښته یم خو غږ مه کوه بس خو د لرې نه راګوره که نه بس خو د لرې نه راګوره که نه نږدې دوکه یم خو غږ مه کوه بس خو د لرې نه راګوره که نه نږدې دوکه یم خو غږ مه کوه او دومره فری ګپ چا سره نه لګوم دومره فری ګپ چا سره نه لګوم ډېر سنجیده یم خو غږ مه کوه نورو ته درس زه د رڼا ورکوم په خپله شپه یم خو غږ مه کوه نور به شعرونه وویل چې
بې حسۍ په انتها باندې ولاړه یاره د بې حسۍ د بې حسۍ په انتها باندې ولاړه یاره غږ مې ته اورې زما سا در پسې لاړه یاره ډېر ښه یار که ستا د اوښکې زورورې وي راستون به یې کړې په خپل اشنا پسې په چغو چغو ژاړه یاره واه ډېر ښه که ستا د اوښکې زورورې وي راستون به یې کړې په خپل اشنا پسې په چغو چغو ژاړه یاره او دا یو متل دی چې د اور سوی په اور رغېږي دا یو متل دی دا یو متل دی چې د اور سوی په اور رغېږي په پرهرونو ستا د خولې مه ګمل یاړه یاره ډېر ښه او که اوس مې خوښ شوې همدا اوس درته اظهار وکړمه که اوس مې خوښ شي که اوس مې خوښ شوې همدا اوس درته اظهار وکړمه ښکلې داسې راته مه راکوه غاړه یاره واه ډېر ښه یار که اوس مې خوښ شوې همدا اوس درته اظهار وکړمه ښکلې داسې راته مه راکوه غاړه یاره او دغه سړی په تا د خپله نظریه خرڅوي دغه سړی په تا د خپله نظریه خرڅوي نادانه نور د دې سړي نه ځان رانغاړه یاره ډېر ښه یار ډېر زبردست نور به څه نور درته څه ووایم یار چې څه دې په زړه کې هغه راته ووایم دا ټول دي که نه بس دا راته ووایم دا دي زاړه دي که نه مړه تنګ شوی یم له ژونده که بیخي ګنهګارېږم تنګ شوی یم له ژونده که بیخي ګنهګارېږم روان یم کومه خودکشي ګنهګارېږم ډېر ښه یار دا لفظ د ځان وژنې ټوله ورځ تکرارومه دا لفظ د ځان وژنې ټوله ورځ تکرارومه په دې مې لږ قرار زړه ته راځي ګنهګارېږم او که هر څو دې ګلاب ته رسېدل ممکنه نه ده که هر څو دې ګلاب ته رسېدل ممکنه نه ده هوای د وجود خوشبو راوړي ګنهګارېږم او دا تنده به خړو به کړو د یو بل په لیدو دا تنده به خړو به کړو د یو بل په لیدو راوګوره په خدای چې سمدستي ګنهګارېږم او زما خو دغه ښکلي ته نادانه هسې پام شو زما خو دغه ښکلي ته نادانه هسې پام شو په سترګو کې د مینې ست کوي ګنهګارېږم ډېر ښه اخیره کې یو څو شعرونه وکړه خپل پیغام خیري شعرونه چې زما ژوند خو زما ژوند د مایوسۍ نه خالي نه دی د مایوسۍ نه خالي نه دی که ورګورم د هرې زاویې نه ځان وژنې وخت کې سا راته ګویا شوه وایي لږ تپوس خو وکړه د هغې نه او رانه مه پوښته چې ولې ته خفه یې ښه خبرې ته د خپلې رویې نه او یوسف مخې درته ګوري نه ماتېږي یو چا کړې وه پوښتنه آینې نه یوسف مخې درته ګوري نه ماتېږي یو چا کړې وه پوښتنه آینې نه د سپوږمۍ ښکلا په سترګو حس کومه زه فایده اخلم اکثر تورې تیارې نه ډېره زیاته مننه اخیره کې څه مختصر غوندې پیغام لرئ ډېره زیاته مننه کوم چې دغه زلمي لیکوالان دي اوس چې ادب له راځي دي ته دغه یو ده چې شعر لیکل یا غزل لیکل دومره مهم نه دي چې څومره مطالعه تاسو چې مطالعه وکړئ هغې نه بعد چې تاسو کوم شعر لیکئ په هغې کې به وزن هم وي مشاهده به هم وي او پختګي به هم وي نو کوشش وکړئ چې اول مطالعه وکړئ هغې نه بیا چې کوم دی بیا کوشش کوئ شعر لیکئ ډېره قدرمن شي قدرمنو نادان صاحب موږ سره ناست و څنګه چې تاسو ته معلومه وه چې دي ډېر ښه شعرونه او دغسې اخري پیغام ځوانانو ته لیکوالانو ته ټول ښه د باد او بریالي اوسئ د الله په امان